د ځان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد هغه افغان طالبان خپلو وظایفو ته متوجه کړي چې د اختر په ورځ یې بې ځایه رخصتي کړې ده او یا هم خپلو کورونو ته تللي دي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه خپور شوی پیغام چې د ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد لخوا هغو طالبانو ته توصیه کیږي چې باید له بې ځایه رخصتیو څخه لاس واخلي او ورسپارل شوي وظیفې په ښه توګه ترسره کړي. هغه همدارنګه د ځینو پوستو څخه یادونه کړې ده چې په مطلق ډول خالي پرېښودل شوي دي او هیڅوک هم پکې شتون نه درلوده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ الله پاک دې د نیکمرغه اختر ټولو ملګرو ته مبارک کړي. الله مو جوړ روغ ولره خیر وسي. نو خبره مو دا کوله چې دغه ملګري چې دي د خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه کېږي ډېر به ښه وي. نو په دغه په ساحه کې بغلان د خوست پرینګ ساحه چې د خوست ولسوالۍ خاوش په نامه باندې اداره چې ده، نو یو څو کسه د بغاوتیانو تښتېدلي ورته راغلي وو، نو بیرغ یې هم ښکته کړی وو، نو اوازه یې هم وه چې دا ساحه موږ د مجاهدینو څخه ونیول. حال دا چې هغه مجاهدینو په خپله تخلیه کړې وه، هېڅوک نه وه پکښې کې. نو ما ویل چې دغه شیانو ته سړی متوجه وي نو ښه وي. اول خو دا دی چې دغه تشکیلونه یو ځای ته موږ یو تشکیل ور وکړو، ورته ووایو چې وروره دغه ځای ته ورسه او ځای ور وښول شي چې په دغه ځای او په دغه ځای کې کښېنه. مشرانو ملګرو ته اطمینان ورکوي، خو یو لال ته نه یې ورغلی. موږ مطمئن یو چې دغه ساحه کې د ملګري شته، نو هغه یو لا نه وي. نو ما ویل چې دغه مجاهدین و د اطاعت ته ښه متوجه کړي، د خدای په خاطر دغه کوي، اطاعت کوي، ښه په سمه توګه یې کوي. او د مشران ملګري چې مسؤلیتونو ته ښه متوجه وي، اختر رالی بالا وروره یو کور ته روان دی، بل چیرې روان دی، بل چیرې روان دی، د بل حج ته سودا یي. دغه مسؤلیت خو زموږ ستاسې په غاړه کې دی، دا خو باید په سمه طریقه ادا کړو او کوشش وکړو. پروا نه کوي اختر که په مسافرۍ کې هم ودیسي او نور مناسبتونه هم تر دغه کاره پورې باید پرېږدو. نو چې دا مشران ملګري متوجه نه سي او په نورو کارو باندې مبارکۍ او په بل څه سره مصروف وي، نو باره به دغسې کیسې خامخا پېښېږي. نو او بل چې ورته ووایه چې فلاني ځای ته ولاړ سي، بس روان یو، ولاړو، ورسېدو، هغه یو لا نه وي تللی. نو غوښتنه مو دا ده د مشرانو ملګرو